نیغ په نیغه د مونږ غږ اوري د سویب فارس د موبایل نه یا د ذوالفقار کیپ نه ډېره زیاته مننه د هغه ټولو ملګرو کوو. ذوالفقار کیپ ویډیو نه نیغ په نیغه خلک پروګرام ګوري. مونږ معذرت کوو د هغه ملګرو نه چې مونږ ستاسو کال هم نشو اغوستی، پروګرام داسې دی او کمنټس هم نشو شاملولی، خو پروګرام ګورئ او شیر کوئ چې ستاسو ملګري وګوري. یو جهان مننه کوم. زعفران علي زعفران د چشمې او ګوړای نه راغلی دی، ډېره زیاته مننه کوم. په خیر علي ورته وایم مونږ ډېره زیاته مننه کوو او خاص زده کوونکو څخه مونږ سره خپل تاثرات شریکوئ. ښه جي زر محمد سنګر صاحب راغلی دی، پروفیسر صاحب ډېره زیاته مننه د هغوی کوم او هغوی ته خواست کوم چې راشي او دې موقع مناسبت سره مونږ سره مختصر خپل تاثرات شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډېر ګران استاد ښاغلی روخان یوسفزی صاحب، زما بل د ادب استاد نورالامین یوسفزی صاحب او زما نور مشران ملګري، سلامونه. کتاب خو ماله په اسلامیه کالج کې میلاو شوی و او واجد صاحب په خپل لاس راکړی و. د شاعرۍ کتاب اوس خلک ډېر کم لولي، خو دا کتاب چې ما راواغوستو په دې لومبی لیک چې و هغه فضل حسین لالا و، نو ما له دا پته نه وه چې کین لالا هم کې هم دا ګوته شته دی. لالا پې ډېر مزېدار لیکل کړي دي. دا بل لیکل ظاهر شاه ظاهر صاحب چې کوم لیکل کړي دي، نو د دې نه خو ما دا نتیجه خاص کړه چې د دی چې د واجد علي واجد صاحب د شاعرۍ په باب له کم خیال دی، نو غالبا یو شان خیال لري دی د دواړو. او د دې وجه هم دا ده چې د ده شاعري چې دی نو شاعرۍ کې څه داسې شته دی، ښه ډرامه یا ښه افسانه ښه لیک هغه چې د هغې نه لوستونکي یا کتونکي یو تاثر واخلي، نو د دی هم چې دی نو د دی تاثرات غالبا د دواړو یو شان دي. هغه که د الفاظو انتخاب دی، د الفاظو تقدیم او که تاخیر دی. کتاب ما وکتو ومې لوستو، ډېره ښه شاعري کړې ده، ډېره مزېداره شاعري کړې ده. د نورالامین یوسفزي صاحب د افسانې په باب له ډاکټر رسا صاحب یو پیره د هغوی د خولې ما اورېدل کله چې د هغوی د اسونو د باچایي د هغوی کتاب مخکتنه وه، نو هغوی په هغه خپل تاثراتو کې یا خپل لیک کې هغوی وی چې د افسانې په کنډاو باندې یو بل شازلمی راواوړېدو. نو زه وایم دا خیال زما د دی د شاعرۍ یا د غزل په هکله دی چې د صوابی په غزل کې، په سنجیده غزل کې، په ډېر ښه غزل کې چې دی نو دا یو ډېره ښه اضافه ده. بل د کتاب نه زیات زما خو د دی د تصویر ډېر زیات خوښ شوی دی، ځکه چې هلته کتاب ماله میلاو شو، د ما لاس کې و، د کلاس نه لړم، یو سټوډنټ وه زمونږ، نا کتاب هغه چې تصویر وکړو نو ما له سره دا کتاب لږ راکړه. کتاب مې ورکړو نو داسې واړو راواړلو، ما له ډېر مزېدار سړی دی، ما یې صوابیوال ټول ښایسته دي. نو صوابی ډېر لوی لوی خلک پیدا کړي دي په هر حواله سره، که هغه د سیاسي میدان دی، که هغه ادبي میدان دی، او که هغه مذهبي میدان دی، په هر حوالې سره صوابی ډېر ښه او د نامې جامع خلک پیدا کړي دي. خو مصیبت دا دی چې موږ څوک ناستې له یو ځای کېدو له نه پرېږدي، حالات راله خلکو داسې جوړ کړي دي. د روخان صاحب شعر دی چې د پیریانو دشمني ده را په غاړه، نه یې وینم نه یې کور راته معلوم دی. یا بل ځای وایي چې زه اکثر د روخان صاحب حواله ځکه ورکوم چې د وړوکوالي نه زما دی سره یو تړون دی او د عزت او د ریسپیکټ یو رشته ده. نو بل ځای دی د دې پښتون کام په باب له وایي چې زما د زړه کابل او هم د سترګو کراچۍ کې والله چې دواړه ځای د پښتون لاسونه مات شو. نو دی واجد علي واجد صاحب د غزل په باب له لیکي چې دا بیګا چې ما جړل د ډېره سوخته، دا بیګا چې ما جړل د ډېره سوخته، احساسات مې قتلېدل د ډېره سوخته، او چې پردی جانان پر خپل نه کړم واجده، بیا به نه لیکم غزل د ډېره سوخته. نو په غزل کې د دی
زور شته دی او سایل صاحب وایي چې غشي د بڼو دی رسا په زړګي نه لګي تاوې که را تاوې که لږ زور به کې پیدا کا نو دیم دا غزل سم تاو را تاو کړی دی که د لنډ بهر غزل یې لیکلی دی نو هغه په خپل ځای باندې ډېره ښه حکایي ده که د اوږد بهر غزل لیکلی شوی دی او دې کې ځینې غزلې داسې هم دي چې هغه ډېرې زیاتې اوږدې غزلې دي چې څومره غزل اوږد کړی دومره پکې هغه خوند هم سیوا کړی دی بل دی د کتاب ما چونکې شروع د تصویر د اړخ نه کړی د شاره طرف نه پرې راتاو شوی ما نو دی د کتاب اخره کې یو 2 مرثیې هم ورکړي دي 2 مرثیې دي هغه هم ډېرې مزېدارې لیکلې شوي دي او ډېرې لکه چې یو پوخ شاعر لیکلی زما خو به د افسانې د دغه نه د مرثیې نه زیات پې زما د چاربیتې مینه ماته شوه د چاربیتې په آهنګ کې لیکلې شوي دي بل دی چې دی نو په خپل ځینې غزلو کې چې دی ځای په ځای باندې شعرونو کې د خان او د مولا ذکر کړی دی نو هغه ډېر مزېدار یې کړی دی چونکې ما ځان سره خو لیکل نه دي کړی دی کې مې ځای په ځای والي راغشتي دي د هغې نه به تاسو سره زه یو 2-3 دغه شریک کړم چې زه ډېر بدقسمته یم چې د خان کاکا نوکر یم زه ډېر بدقسمته یم د خان کاکا نوکر یم هر کار کې مې راکاږي هم بیګار کې مې راکاږي او دغسې دی بیا په بل ځای لیکل کړي دی چې د زمونږ چې کوم حالات جوړ دي نو هغې کې د ترهګري چې کومه ده دا بدامني چې جوړه ده نو ترهګرۍ کې زمونږ د خار کوڅې تاله ترغه شوي ترهګرۍ کې زمونږ د خار کوڅې تاله ترغه کړې روان پېښور ته یم ولاړ نور په کنډاو ډوبېږي نو دی که د پېښور ذکر کوي دی که د صوابۍ ذکر کوي دی که د کړمار ذکر کوي په شاعرۍ کې ځای په ځای د کړمار ډېر مزېدار ښایسته شعرونه شته دی چې د کړمار ذکر یې پکې کړی دی نو په دغه حواله ما له د اشرف خان اجري صاحب هغه شعر روخان صاحب کم شعر دی چې لایق مخ د سوګن بل نو په ځمکه لایق مخ د سوګن بل نو په ځمکه خو په جونو سوګندي د کړمار شوم نو دی چې د خپلې علاقې د خپل کور کلي د خپلې کوڅې ذکر کوي یو ځای کې پکې د تولنده ذکر هم کړی دی چې تولنده له ته راشو نو ما له هرکلی پرون تندي باندې کوه که څنګه داسې شته دی پکې دغه حواله نو د شاعرۍ په حواله باندې چې دی نو د دی شاعري ډېره مزېداره ده ډېره ښایسته ده او زه چې دی نو دا د خپلې خاورې دپاره د پښتونخوا دپاره خصوصا د خپلې صوابۍ دپاره چې دی نو دا یو ډېر ګټور زیار او کوشش ګڼم ډېره مننه